له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیویي مجلې ګرانو او زړه ته رانږدې اورېدونکو دوستانو خویندو او ورونو ځوانانو سلام او درناوی هیله ده جوړ روغ نیکمرغه او بسیا واوسئ د افغان غږ راډیویي مجله چې له ډنمارک نه په ډېرو ستونزو او ډېرو نیمګړتیاوو سره زه او میرمن فیضیه هوسای چلو او هر هفته هر اونۍ د شنبه او یکشنبه ورځې له غرمې وروسته په 3 بجو دا خپرېږي د ګلن ساکس د راډیو تلویزیون له کانال نه تاسو یې کولی شئ چې په آنلاین یا په مستقیمه توګه یا په ژوندۍ بڼه هم واورئ د ګلن ساکس له کانال نه او یا کولی شئ چې د هیواد دوست په فیسبوک کې هم وګورئ دا خپرونه یوازې د هغو افغانانو د هیلو غوښتنو پوښتنو څرګندوی ده چې دلته په ډنمارک کې اوسېږي او په ټوله اروپا کې اوسېږي د دوی د بچیانو او د دوی د کار او ژوند څرګندوی ده او دا خپرونه به هغه وخت لا په زړه پورې چې تاسو عزیزان پکې برخه واخلئ ستاسو ګروهې ستاسو اندونه ستاسو وړاندیزونه نیوکې چې هغه ځای کې چې نیوکه نه وي هلته بشپړتیا نه راځي دا به ټول دا خپرونه لا پسې بشپړه کړي او موږ کلونه دا 80 کاله نږدې موږ کار کوو د افغانستان نه نیولې تر اوسه پورې په نه ستړي کېدونکو توګه د دغه رسنیز امکان نه موږ د خپل هیواد او د خپلو خلکو چوپړ کوو په نننۍ خپرونه کې موږ یوې ډېرې مهمې مسلې ته ستاسو پام رااړوو او دا زموږ د نننۍ خپرونې یادښت ده په د دغه یادښت په لیکلو کې ما سره زما همکاره میرمن فیضیه هوسا مرسته کړې ده چې هغې دغه موضوع او دا مطلب داسې ترتیب کړی ده چې هغه بې له شکه تاسو ته به په زړه پورې مسئله دا ده چې ولې په افغانستان کې د علمي اثارو کمښت ده د علمي اثارو یا کتابونو کموالی او نشتوالی په افغانستان کې دننه یو لامل یې دا ده چې هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي او د نړۍ په بېلابېلو هیوادو کې اوسېږي هغوی که همدا وروستي 50 کاله په پام کې ولرو نو تاسو باور وکړئ چې د 50 په شمېر به کتابونه هم پښتو او دري ژبې ته نه ژباړي علم او ټکنالوژي پرمختګ کړی سیاستونو د نړۍ پرمختګ کړی مګر موږ دننه د افغانستان په کتابخانو کې یوازې یا د ایران چاپ شوي کتابونه راوړو هلته خرڅوو او هغې باندې اکتفا کوو او یا هم ډېر هغه زاړه نوټونه دي چې د پخوانیو لیکوالو په کتابتونونو کې پاتې دي او یا په روزنیزو مرکزونو کې پاتې دي او یا هم له پاکستان نه یې راوړو د اردو ژبې نشرات دي د پاکستان او د ایران او د نورو ګاونډیانو د دینی د کلتوري او سیاسي علایقو او سلیقو بې له شکه چې موږ هم پیروان یو ځکه د دوی کتابونه لولو زموږ په کتابتونونو کې د دوی کتابونه دي اوس راځم اصلي مطلب ته داسې فکر وکړئ چې دغه ډنمارک د بېلګې په توګه تاسو ته زه یاد کړم په ډنمارک کې موږ 10,000 افغانان اوسېږو په دې 10,000 کسانو کې به 15,000 کسان تاسو داسې حساب کړئ چې دوی په ډنمارکي ژبه ډېر ښه پوهېږي یا مثلا په هالند کې په هالندي ژبه پوهېږي په جرمني کې په جرمني ژبه پوهېږي یا فرانسه کې او یا نورو هېوادو دا 15,000 کسان چې په ډنمارکي ژبه پوهېږي یا هالندي یا جرمني یا بله ژبه باندې پوهېږي او په کور کې یا مور و پلار یا د اولادونه په پښتو دري هم پوهېږي که اوس نو د بېلګې په توګه په دې کور کې هم په ډنمارکي یو څوک پوهېږي هم په پښتو دري ژبه پوهېږي یا په پښتو ډنمارکي پوهېږي یا په دري ډنمارکي پوهېږي ښه دا په دې معنا چې د علومو په بېلابېلو برخو کې همدا اوس په ډنمارک کې او د اروپا په هر هېواد کې ډېر اثار هره ورځ چاپېږي کتابونه
دغه کتابونه که موږ د طب په برخه کې د ادبیاتو په برخه کې د ژورنالیزم په برخه کې د تخنیک او د فضا په برخه کې او د طبیعي علومو او اجتماعي او ټولنیز علومو په بیلابیلو برخو کې او د بشري مسایلو په دغه مسایلو کې که دا کتابونه راواخلو او دغه 15,000 کسان چې ما تاسو ته عرض وکړ که دوی په کال کې یو کتاب وژباړي پښتو ژبې ته یا دري ژبې ته 15,000 کتابه د علومو په بیلابیلو برخو کې موږ په ډنمارک کې چاپ کړل او ومو ژباړل چاپ مو کړل 15,000 په فرانسه کې 15,000 په هالند کې 15,000 په آلمان کې همداسې درواخلئ په امریکې کې او د نړۍ په بیلابیلو هیوادو په کال کې موږ په زرګونو ټوکه کتابونه د علومو په بیلابیلو برخو کې موږ راوژباړل افغانستان ته مو ولیږل هلته مو چاپخانو ته ورکړل اوس یې ګټه څه ده یا موږ په چاپخانو د افغانستان کې بشپړتیا راوسته ډېرې چاپخانې به هلته نور هم زیات شي هره چاپخانه کې به افغانان ته کار پیدا شي ځکه چې دغه دانشمندانو پوهانو کتابونه هلته چاپېږي دوی چې له ډنمارکي ژبې رااړولي پښتو ته یا مثلا دري ژبې ته یا د نورو ژبو نه پښتو او دري ته د نړۍ ډېرې مختلفې ژبې دي په چین کې هم افغانان شته ده حتی په اسرائیلو کې هم افغانان شته که د یهودي ژبې نه هم راوژباړي هلته زموږ په وطن کې دا په درد لګي ښه یعنې تاسو وګورئ چې موږ په کال کې په زرګونو ټوکه کتابونه د علومو په بیلابیلو برخو کې موږ د افغانستان پوهنځیو ته روزنیزو مرکزونو ته د لوړو زده کړو څانګو او مراکزو ته کتابتونونو ته او حتی وړکتونونو ته ان د لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو ښوونځیو ته او مسلکي ښوونځیو ته دا موږ چمتو کړل د وسلوال پوځ په برخه کې د پولیسو په برخه کې د اردو په برخه کې د ملي امنیت په برخه کې وګورئ دغه ټول د سرحدونو د چارو کارکوونکو په برخه کې کتابونه شته پوهانو دانشمندان لیکلي همداسې درته واخلئ په ډېرو نورو هغو برخو کې چې هغه په ښوونځیو او پوهنځیو کې پکارېږي تاسو باور وکړئ دغه 15,000 کسانه مه حسابوئ مثلا په دې ډنمارک کې دا 15,000 کې 2,500 داسې کسان حساب کړئ چې هغوی نن خبره کوي سبا یې هېرېږي 2,500 کسان پاتې شول چې دوی کولی شي یو کتاب وژباړي دا 2,500 په دې کې دا 1,500 کسان داسې کسان ونیسئ چې کېدای شي یو ځای پورې کار وکړي او بیا نور نو د دې حوصله او توان ونه لري چې هغه د کتاب ژباړه تر پایه ورسوي پاتې شول 1000 کسان خو 1000 کسان که هره شپه یوه پاڼه دا له ډنمارکي ژبې نه پښتو ژبې ته راواړئ او یا دري ژبې ته یوه پاڼه که دی په پښتو ژبه پوهېږي یا دري نو زوی یا لورې په ډنمارکي پوهېږي که نه او فقط یوازې د نیم ساعت 10 دقیقو دپاره دوی دواړه یا درې تنه کینی دغه ښځه او میړه او دغه زوی او لور دوی کینی او یو بل سره دا مرسته وکړي چې یوه پاڼه وژباړي یعنې په یو کال کې 365 پاڼې دوی ژباړلي دي او باور وکړئ چې دغه 1000 ټوکه کتابونه چې له ډنمارک نه ځي او دلته خپرېږي زموږ د هېواد په سمسورتیا په بیا ودانولو د علم او فرهنګ په رواجولو کې به ډېره لویه برخه اخیستې او د دغه ستر عمل لپاره ستاسو د ټولو اساسي او مهمه ونډه تاسو ته زه در یادوم دا تاسو یاستئ چې دغه ستره چاره به ترسره کوئ